ډاکټران وایي د اعصابو ژوبلیدل یا نیورو ټراما یو داسې نقصان دی چې په زیاتره وختونو کې د خلکو بې احتیاطۍ د لاسه رامنځته کیږي او خلک د مرګ خولې ته رسوي. دوی وایي د نیورو ټراما علتونه د گاډي نه غورځېدل او سر په ځمکه لګېدل، اکسیډنټ کول او ځینې نور شامل دي. او ډېر معمولي شیونه چې ځان سړی بچ کړي، لکه موږ خبرې وکړو چې یاره تاسو چې موټر سایکل چلوئ چې هیلمټ اچوئ، دا ډېر ضروري خبره ده. چې ګاډي چلوئ چې سیټ بیلټ اچوئ، دا ډېر ضروري خبره ده. چې بره په چت باندې چې خیال ساتئ چې چت ته ریلینګ وي چې ځای ونه غورځېږي. بیا بدقسمتۍ نه زموږ خلک هوایي ډزې ډېرې کوي، دا هم ډېر خطرناک شی دی. ډېر خلک زخمیان کېږي، خوږېږي. دې نه بچت پکار دی نو او ډېر اسانه چې بچ. د طب پوهانو شمیرې ښایي په پاکستان کې هر کال 8 لکه کسان د اعصابو د نظام ژوبل کېدو یا ټپي کېدو ښکار کېږي، چې پکې 80 تر 90 پورې ناروغان سخت کړاوونو سره مخ کېږي. دوی وایي د ناروغۍ نه وروستو مرګي دورې راځي، ذهن کمزوری کوي او نور تاثیرات هم لري. زه د سکول نه راتلم د پلاره باندې، نو هغه زه د یو سوزکي نه چې کوم زمونږ و نو په هغې کې د پرېوتلم شاته، چې لکه زه چې څومره دغه نه تېر شوی یم که نه، نو دا پلیز تاسو لږ د خپل ځان خیال وساتئ. لکه I have been through this که نه، لږ ځان خیال وساتئ. هغه خپل موټرسایکل والا چې کوم دی دوی د ځان خیال لږ وساتي. د پیښور ټریفیک پولیس چارواکو په خپلو ویناګانو کې وویل په کال 2023 کې 800 نه زیاتې اکسیډنټ پیښې په پیښور کې ترسره شوي، چې پکې 80 تر 80% پیښو کې موټر سایکلې ککړې دي. نو دغسې وسره چې کله د روډ انفراسټرکچر حالات خراب وي، نو اکسیډنټس او دا څیزونه چې کوم دی د دې ریشو بیا سیوایي. نو دغې نه پس بیا موږ فوکس کوو په ایجوکیشن باندې او په انفورسمنټ باندې. ټریفک لاز موږ انفورس کوو او چې کوم ایجوکیشن دی هغه موږ ورکوو. هغه ایجوکیشن دپاره زموږ FM چې کوم ریډیو سټیشن دی هغه هم شته. د دې نه علاوه موږ ځای په ځای پمفلیټې زموږ ټیمونه دي، زموږ موبایل ټیمز دي، هغه په روډونو باندې موږ ودرېږو او خلکو له پمفلیټې یا خلک ایجوکیټ کوو. ډاکټران وایي که ټریفک قوانین عملي کېدو ترڅنګ خلکو ته د هیلمټ، سیټ بیلټ اچولو او ځینې نورو شیانو په اړه پوهه ورکړی شي، نو د نیورو ټراما ناروغانو په شمیره کې کمای راتلی شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.